ننګرهار کې یونیسیار تازه 15000 راستنه شو کورنۍ سره نقدي مرسته کړې. د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله مصطفی سره د یونیسیار ختیځ مسؤل الماس برکتوف ویلي د 13 ورځو په ترڅ کې له پاکستان څخه راستنه شو 15000 کورنۍ سره چې د غړو شمیر شپږ وزارتانو نقدي مرسته کړې خو اوس مالی امکانات کم شوي. د ننګرهار په ولسوالۍ کې د امر بالمعروف قانون تطبیق په موخه د کمیټو جوړولو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار ولایت مقام په لارښوونه مرکزی کمیټې له لوري له کامې ولسوالۍ څخه د امر بالمعروف د قانون تطبیق په موخه په ولسوالۍ کې د کمیټو جوړولو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار شپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د بیلابیلو رغنیزو پروژو له ترسره خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې په رغنیزه برخه کې د ورته ځانګړي پاملرنه وشي. په ورته وخت کې شپرهار ولسوالۍ مسؤلین ولسونو ته په بیلابیلو برخو کې د رغنیزو پروژو د ترسره کولو ډاډ ورکوي. جلالاباد ښاروالۍ څلورمه ناحیه کې د 15.8 میلیون افغانۍ په لګښت د لوی سیخدار ویالې جوړولو پروژه پیل کړه. مسؤلین وایي دا په جلالاباد ښار کې یو له مهمو او اساسي پروژو څخه ده چې لګښتي د ښاروالۍ له داخلي عوایدو ورکول کیږي. او ننګرهار ته د واورې او باران معلومولو وسایل ورکړل شول. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست ته وزارت له لوري د دې ولایت په 22 ولسوالیو کې د واورې او باران اندازې معلومولو په موخه وسایل ورکړل شول.